ولې خفه ناست یې هلکه؟ خفه نه یم را زړه مې وچودلو زما پلار راله کاغذ باندې مکمل سودا لیکلې وه او ویې راته چې که په دې کې دنه یو شی پاتې شو چې کور ته را نه شي نو مړه انشاءالله نه به هېرېږي نه مړه. د نیمې ګنټې مزل مې وکړو او کور کې رانه کاغذ پاتې دی ته چېرته ځې کفن ته در وړم. داسې کې منان ورور دا موبایل را وتښتولو پوه شوې دروغ وایي د ده موبایل نه دی زما دی زه څنګه دروغ وایم؟ خبره وره فیصله به اوس په میدان باندې وکړو صحیح ده د دې پاسورډ څه دی پاسورډ داسې دا دی اوپن د ما په فیس بلو شو خان دا ګوره یاره جی زمونږه ویډیو را روانه ده په پی کې ټي وي باندې ډېره بهترینه ویډیو را روانه ده د کپیل پارټ 2 را روانه ده ډېره فني ده ډېره مزېداره ده مونږ خپله م انجوی کړه د پی کې ټي وي په سیټ باندې یو اسحاق پاگل صاحب اور کامران مټیټي صاحب زمونږ سره دی نو بھائی انتظار کوئ د نوي ویډیو صرف په پی کې ټي وي باندې هذا معلوم شوية مرحبا يا سعد مرحبا كله مية مية تمام كله مية مية تمام شغل زيادة نور څه ګډې وډې ونه وې کپیل صاحب ما سره دغه غم ده بط وغل لك زمان ترى ده بيعمل لي شغلو سکول دې څومره ویلې دي سکول الفرست year. او تعلیم دې څومره دی قدرمنو څنګه چې تاسو ته پته ده چې په 10 تاریخ باندې د دې خوش انسان یو خطرناک میچ دی ټولو پښتنو هوسټرانو ټیک ټاکرانو څومره مینه ورکړه خلکو پروفایل یې چینج کړي ویډیوز وشول الله دې وکړي چې په 10 تاریخ باندې چې څومره د پښتنو ګفټران دي چې راشي منیر جان له مینه ورکړي ولې منیر یو ډېر خوږ انسان دی هر سړي له مینه ورکړې ده انشاءالله ګټه به زمونږ وي منیر اوس هم ډېر بېسوره دی ټینشن کې دی کشمکش کې دي چې څه به کېږي خو زما په خپل الله باور دی چې ګټه به زمونږ د پښتنو به وي زمونږ به وي د منیر جان به وي منیر جانه زړه دې غټ کا همیشه دې خلکو له مینه ورکړې محبت ته ورکړې د خلکو په مخونو دې خنداګانې راوستي دا چې څومره پښتانه دې وخت دا ویډیو ګوري دا ټول ستا په سپورټ کې ولاړ دي انشاءالله په 10 تاریخ ګټه زمونږ ده د منیر جان ده او د پښتنو ده ډېره مننه والسلام